سټایل یې غواړي مثلا دا سټایلونه دې وګورئ مختلف ډول سټایلونه دا وګورئ دې ځای نه تاسو کولی شئ نور سټایلونه ورکړئ داسې یا خو دلته راشئ دې ځای کې بیکګراونډ کلر ورکوئ دا وګورئ دا بیکګراونډ کلر دی مابین رنګ نه ده بارډر ته کوم رنګ ورکوئ دا به بارډر رنګ ده صحیح شو مثلا دا یا ده همدغه دې تاسو کولی درته نور شیډو ورکړئ شیډو سیوري ته وایي ښځینه یې نور شی تاسو غواړئ اپلیکیشن ورکوئ لکه دا وګورئ لاندې انعکاس کوي یا ګلو ته راشئ دا وګورئ مختلف ډوله ګلو ورکوئ داسې ریویل ورکوئ لکه مخکې مو تصویر سره ویلي وه دا شی مهم دی دا وګورئ دا نږدې کړئ داسې که غواړئ دا دې ګرد ولیکل شه دا داسې نږدې کوئ خپله باندې ګرد لیکل کېږي داسې صحیح ده یا که بیرته کوئ دې ځای نه کولی شئ مطلب بیرته ورته غټ کړئ یا دې ځای نه کولی شئ که غواړئ دا دې لږ کوچنی وي دې ځای نه کولی داسې کوچنی کړئ یا بیرته غټ کړئ درته وګورئ صحیح شوه بیا راشي سیګنیچر دی دې په مرسته موږ کولی شو یوه لیکنه ته سیګنیچر ورکړو یا لاک کړو دې ځای کې د ریزم راځم سیګنیچر ورکوم چې کوم یا کوم ډول سیګنیچر مثلا نوم یې ورکوم نوم یې څه ده علي او په هغه ورکوم وظیفه مثلا ټیچر ده ادرس یې څه ده علي انډرسکور خان@yahoo.com دلته نور اضافي معلومات مې دې په اړه باندې ورکړل څه معلومات ستاسو ورکوئ بل کولی شئ دلته allow the signer to add comment آیا د سیګنیچر په وخت کې د کمنټ اډ کولی شئ او که نه کمنټ به ریویو مې تاسو ووایئ تاریخ ته راشي که داسې ورسره رایي اوکې که دا وګوره سیګنیچر راغی ډبل کلیک وکړئ اوس دا سیګنیچر ته په دوو طریقو راوړلی شئ که غواړئ چې مثلا خپل نوم ورکړئ کولی شئ دلته راشئ خپله نوم ورکړئ لکه مثلا رحیمې او که غواړئ چې نه تصویر کې ورسره راشئ بیا کولی شئ دلته ورته کلیک کړئ سلیکټ ایمیج د دې نه بیا تاسو کولی شئ تصویر ورته انتخاب کړئ دا مثلا وګورئ ما د خط ځای باندې څه راغلو ایمیج راغلو یا تصویر راغلو سیګنیچر راغلو یو خو دا د ستاسو تغیرات نشي کې راوستلی بس وګورئ دلته خپله دستخط مو راغلو او که چېرته ورته تاسو غوښتل چې مثلا په دې ځای کې موږ خپله نوم ورکوو ډبل کلیک وکړئ دې دستخط باندې نه چې راځي تغیرات خیر څه وایي تغیرات مو کې راوستل خیر دلته راشئ یا ساده خبره ده دې ځای نه بیا ورکړئ انځر ته راشئ دې ځای ته راشئ اوکې کړئ ساینر نوم ورکړئ مثلا جان وظیفه یې ورکړئ فرض مثال ټیچر اوکې کړئ هلته کولی شئ ډبل کلیک وکړئ اوکې دا وګورئ دې ځای کې خپل نوم دا ځای ورکړئ مخکې مې تصویر ورته راوړی وه دا ځای نوم ورکړئ اوکې کړئ بیا بیا ورته وګورئ دلته بېتاب ځای باندې نوم ورکړئ صحیح ده تاریخ هم ورسره راوړئ ګورئ بس بیا سره راځو چېرته پیج انزر ته انزر کې راځم او بل چې در سره اپډیټ دی په مرسته موږ کولی د مختلفو پروګرامونو نه استفاده وکړو لکه ته غواړې پینټ پروګرام نه استفاده وکړې بیټ میپ ایمیج در اوکې که دا وګوره تا سره پینټ پروګرام خلاص کړ مطلب دا وګوره ډایرکټ په دلته راغلی تغیر کې راولې ډبل کلیک په کومه دا وګوره تغیر هم کې راوستلی شي مثلا دا وګوره یا داسې اوکې که دا وګوره ته هم تغیر راغلی صحیح ده یا مثلا د تا ورک ته ضرورت پیدا شو دلته مایکروسافټ ورک پیدا کړئ دا وګوره مایکروسافټ ورک دا ده اوکې که کله چې ورک اوکې کړلو دا وګوره ورک پروګرام درته راغلی چا کې رسم کړی لکه زه ټیبل غواړم رسم یې کړم اوکې که دا وګوره ټیبل درته رسولی شي ډبل کلیک وکړئ دا وګوره بیا هم خلاصولی شي که مثلا نوره لیکنه کې کوي یا کوم څه شی وي چې هغه په اکسل کې نه وي په ورک کې بیا کولی دلته جوړ کړي بیا کلیک وکړه دا وګوره ډایرکټ راغلی ډېر پروګرامونه ستاسو استفاده ځینې کولی شي صحیح ده که چېرته فایل نه راوړي براوز باندې کلیک وکړه مثلا زه یو تصویر راوړم د ډیسکټاپ نه کوم تصویر در راوړي دلته به یو تصویر ورته انتخاب کړئ تصویر کوم نشته خیر یو تصویر ورته رسم په پیل کې مثلا دا یو تصویر شو ما سره داسې یې کومه دلته به بي ام پي ورته واخلئ بیټ میپ ایمیج چاپ نوم باندې ان ټاچ کړم سین کړلو یس اوس یې دلته راوړم کریټ فرام فایل براوز هغه تصویر دا ده انزر ټی ته به اوکې که دا وګورئ هغه تصویر به دلته راوستلی شي که ډبل کلیک وکړئ تغیرات هم چې راوستلی شي خو دا داسې ډول تغیرات چې په اصلي فایل کې نه سیو کېږي دا وګورئ اصلي فایل کې نه دي راغلي که مو غوښتل چې په اصلي فایل کې هم دا تغیرات مثلا سیو شي کولی شئ دا ټکي ما هغه د لینک په شکل باندې راوړئ
ګورم کریټ فرام فایل براوز هماغه فایل ورته انتخاب کړي دا فایل ده انسرټ کوم به دا ټیک مارک ته لګوم لینک ټو فایل دا ټیک مارک ولګول دا د معناس مطلب د دې فایل په مابین کې چې لینک ولګول چې اوس که تاسو کوم تغیر کې راولئ لکه مثلا دا تغیر کې راولم چې کوم یس کوم دا ګور پاس کې فایل کوم تغیر راغلی صحیح شو یا خو مثلا تاسو د تراشه دا کنه ډیلیټ کړئ کولای شي بیا آبجیکټ تراشي په آبجیکټ مثلا د آیکن په شکل غواړئ دا فایل راوړم کوم شکل باندې غواړم آیکن کوم ډول آیکن ورکړئ د آیکن یو ډول انتخاب مثلا دا ډول چې بیا بیا چې ګور د آیکن په شکل راځي که تغیر کې راولئ بیا په ډول کلیک سره تاسو تغیر کې راوستلای شئ بیا راځم دې نو وروسته اکویشن دلته موږ تاسو کولای شئ ریاضیکي فارمولونه ولیکو پر مثال دې ځای کې کلیک کوم کوم ډول فارمول غواړئ تیار جوړ فارمول مثلا دا فارمول غواړم چې کدا وګور ډایرکټ تاسو سره هم دا فارمول راشي صحیح نه بیا تاسو کولای شئ دلته مثلا دا کوم ماغز د تقسیم سره د کسره خط ده که پروفیشنل انتخاب کې په کوم ډول باندې راشي لینر کې انتخاب کې به تقسیم ځای باندې څه انتخاب کې سلاش نشه او که پروفیشنل انتخاب کې بیا دا وګورم به تقسیم ځای باندې کسره خط استعمالوي صحیح ده خو دا لینر پیدا ده د به کار شکل ځای کم نشي بل بیا ځای ډیر نشي او دا نارمل ټیکس یعنی عادي لیکنه ته واړو دا وګور دا عادي لیکنه تاسو کولای شئ په خپل خوښه هغه ټکی کې صحیح ده یا مثلا تاسو راځي دلته دې کلیک کوم دا راځم د ځای د ټیک مارک کوم از به د ریاضیکي فارمول ته واړو یا پروفیشنل ورته انتخاب کړئ که تاسو غواړئ خپل خوښه باندې ته ولیکنه وکړئ لکه فارمول یا چې سره رسم کړئ مثلا دا به زه ختم کوم انځر ته برایسو ته به فارمول ته جوړ کړو داسې ته کلیک کوم ډیزاین ته راځم ډیزاین کې بیا راځم مثلا دا فارمول غواړم کله چې دا فارمول راوړل دې سره تاسو بل کومه نشه ورکوي کولای دلته راشي دې ځای کې وګورئ دې ځای مختلف نشه ورکولای شو دلته کوم شکل تاسو غواړئ ما نشه ورکولای شئ یا دلته راځم وګورئ فریکشن د پر مثال کوم ډول غواړئ مختلف شکلونه یې دي دا وګورئ سکرپټ غواړئ جذر غواړئ یا انټیګرال غواړئ کوم شای تاسو غواړئ د دې ځای کې ریاضیکي فارمول نشته لیمټ غواړئ مثلا کلیک وکړئ دا وګورئ دلته لیمټ سره راځي نه که اندازه کوم قیمتونه چې تغیر راولي تغیر کې راوستلای شي مثلا دا یو د زبان د دوه لیکم دا وګورئ یو ځای مسول کړ یا سمبولونه غواړئ سمبول باندې کلیک وکړئ کوم ډول سمبول غواړم دا سمبول نظر کې کبه کلوز کړه دا سمبول برسته راشي کولای شئ بیا سمبول ترای شي دا مختلف سمبول نمونه درته سپیشل کریکټر هم درته ستا لکه دا ډول کاپی رائټ غواړم نظر کې کلوز کړه دا ته موږ سره کاپی رائټ خاص بل څه د پیج لاوټ ته دې مرسته موږ کولای شو صفحې لپاره خاص لیکنه وګورئ نه تاسو ټایم نه جوړ کوم مثلا تاسو کې دې درته www.yahoo.com یا دې یو جدول جوړ کړی وي لکه دلته لیکم مثلا لیکم چې نه از دا گراب بیورسم کوم دا ټول انتخابونه یو جراب ترنه جوړوم یعنی زر تر راځم دا یو جراب ترنه جوړوم دا یو جراب مثلا اوس تیمز که تاسو کله انتخاب کې تیمز کې د هر څه تغیر هم لیکنه تغیر هم رنگ تغیر هر څه تغیر په دا وګورئ نه مکمل ډول باندې هر څه څنګه کېږي چې کېږي صحیح ده کچې تاسو غواړئ مثلا خپل پر مثال دا تیمز انتخاب کول غواړئ دلته خپل حالات راولئ لاندې راشي مثلا ریسیټ د خپل ریسیټ مشته دلته راشي اپس پیدا کې دا وګورئ دا خپل حالات یا لاندې راشي یعنی بل اپس کړئ اپس.com نه راځي مثلا په انټرنیټ باندې کولای شئ ډیزاین راکړئ یا د کمپیوټر کې د چیرته د سره ثبت کړي براوز پر تیمز باندې کلیک وکړه هر چیرته مثلا د سی ډي نه کاپی کړی وي کوم بل شي کولای شئ هغه تراوي که خپل نوم باندې تاسو یو کای مثلا دا تیمز د خپل نوم راځي کوم سیو تیمز باندې کلیک کوم دا ته نوم ورکوم مثلا تیمز 1 په نوم باندې کدا اوس بل څه کوم بل تیمز انتخاب کړئ ته ورته مثلا چاپ نوم باندې سیو دا تیمز 1 راځم به تاسو انتخابوم کله رنگونه ورکړل ته مختلف ډول رنگونه موږ دا وګورئ کوم ډول څه غواړئ مطلب کولای شئ انتخاب کړئ یا لاندې راشئ ورته وګورئ فونټس دي کوم ډول فونټس ته غواړئ دا به یوازې فونټس دي کله رنگونه خپل خوښه جوړوي کولای شئ د خپل جوړ کړئ مثلا ځوان د لیکنې رنگ کوم ډول کې وي د شکل د لیکنې رنگ وي بیک ګراوند رنگ مثلا دا وي
لاندې بیکګراوند بل ډول څه ډول دی تصویر بیکګراوند اکسنټ 1 د ګرافونه د څه ډول مثلا اول د سور دی مثلا یو د شین پر مثال بل د زیرو یا هر ډول تاسو انتخابوي ورته صحیح ده هایپرلینک دته هایپرلینک وایي چې دا د کوم ډول وي مثلا اول د سور کلر کې وي کله چې کلیک کوئ بیا د کوم کلر کې وي د کلر کې د چا په نوم کسټم 1 سیو دا ګوره هغه سټایل نه واخیستل کله دې باندې کلیک وکړئ هغه شین کلر ته واوښتل بیرته خپله د اپیس سټایل دلته ستا دا ورته انتخاب کړئ یا فونټ د لیکنه د مختلف ډولونه دي وګورئ که خپله خوښه باندې یو سټایل ورته جوړوي دې باندې کلیک وکړه عنوان د کوم شکل کې راشي دې شکل کې همدارنګه کولی شئ لیکنه باډي ټکسټ د کوم شکل کې راشي دې نمونه کې پښتو عنوان د کوم ډول وي او لاندې متن لیکنه د کوم ډول دې شکل کلیک وکړه دا وګوره ټول برابر شي مشکل خلاصه کې افیکټ پر مثال تاسو یو تصویر رسم کړی وي دې ځان راځي یو تصویر رسم کوم مثلا دا یو تصویر شو دې ته مو یو رنګ هم ورکړی وي شین یا کوم رنګ ورکړی داسې بس دې رنګ کې ته نور سټایلونه غواړې کولی شې دلته راسې افیکټ دا وګورې کوم سټایل یې غواړې مختلف ډوله سټایلونه دلته راسره شته کوم ډول ته غواړې کولی شې دې ځای انتخاب کړې صحیح ده یا راځم مرجن د هر طرف نه د صفحه څومره خالي پاتې شي مثلا تاسو لیکنه کړې وي دا وګوره دا لیکنه مې وکړله فرض مثال دې لیکنه ته کوم طرف ته زیاته لیکنه پاتې شي خالي ځای که دا انتخاب کړي د هر طرف نه به 0.15 انچ وي د ټاپ او باټم د لیفټ نه به 0.7 انچ او هیډر به څومره لاندې وي 0.3 انچ صحیح ده تاسو کولی دلته وایډ ورته انتخاب کړئ چې 1 انچ ته خالي پاتې شي نو ټوله صفحه یعنې مطلب صفحه به د هر طرف نه څومره خالي پاتې شي 1 انچ دا په دې ځای کې وایي مارجن وینئ مثلا نارمل انتخابوي یا فرض مثال وایډ انتخابوي دا یوه خبره ده صحیح ده نارمل صحیح ده چې لیکنه په کوم ډول چاپ کول غواړئ که چېرته لینډسکیپ انتخاب کړم په افقي ډول وي او که پورټریټ انتخاب کړم بیا په عمود ډول لکه زه درته مثال درکړم دا وګورئ اوس لیکنه په کوم ډول باندې ده په عمود ډول ده که تاسو غواړئ په افقي ډول دي کولی شئ دلته راشئ ورته وګورئ لینډسکیپ اوس کوم ډول ته واوښته افقي یا دا انتخاب کړئ سایز یې څومره وي مثلا لیګل او ایکور مختلف سایزونه خو موږ تاسو اکثره ایکور استعمالوو صحیح ده هغه سایز انتخاب کړئ کوم تاسو استعمالوئ داسې نه مثلا استعمالوئ دغه دا لیګل انتخاب کړئ کار یې استعمالوئ بیا به هماغه انتخابوئ صحیح ده پرنټ ایریا دې ته ویل کېږي مثلا تاسو یو خاص ساحه ورته ټاکئ لکه فرض مثال ځوان یوازې دغه ساحه دې په چاپ کې راځي دا ساحه نو دلته دریځم دا انتخابوم بیا ورته وایم سیټ پرنټ ایریا دلته کرښه ترې تاو شوله اوس هر وخت زه لیکنه چاپ کوم یوازې به کومه ساحه چاپ کېږي همدغه ساحه به چاپ کېږي بس نوره به نه چاپ کېږي تاسو راسئ پرنټ ته یوازې همدغه ساحه به چاپ کېږي بس که غواړئ چې بیا دې ټوله چاپ شي کولی شئ دلته بېرته پیج له ورته راشئ ورته وایئ کلیر پرنټ ایریا بیا ټوله چاپ کېږي ډېر پرابلم بریکس یې دا هره صفحه ځان درته ښیي مثلا دا خو ته غواړې چې بریک یې کړې په دې ځای کې مطلب زه تر دې ځایه پورې غواړم چې دا لیکنه په یوه صفحه کې راشي تر دې ځایه پورې راځم پیج دی ورته بیا ورته وایم چې بریک تر دې ځایه پورې دغه لیکنه به یوازې په څو صفحو کې راځي یوه صفحه کې دا وګورئ یا هغه ته راشي پرنټ ته وګوره دا په یوه صفحه کې هغه نوره به بیا په بله صفحه کې وي مطلب موږ کولی شو مشخص ځای کې یوه صفحه بریک کړو که غواړئ چې ټوله صفحه کې مطلب مکمله لیکنه راشي کولی شئ پیج دی ورته راشي ورته وایئ چې ریموو بریک یا ریسیټ دې باندې کلیک وکړئ ټوله به راشي دا ګورئ چې مکمله صفحه کې به لیکنه راځي داسې صحیح ده که تاسو یو څوک وایي چې ما دې ځای مثلا دا لیکنه نه ده دا دې په یوه صفحه کې راشي یا تر دې ځایه پورې نو په ځای کې چې تاسو غواړئ په هماغه ځای کې ودرېږئ بیا ورته وایئ چې پیج بریک تر دغه ځای نه پورته لیکنه به په اوله صفحه کې راځي مثلا دا په دومه کې ترتیب سره به راځي صحیح ده مشکل به نه وي بیکګراوند ورکوئ بیکګراوند باندې کلیک کوم کوم ډول بیکګراوند ورکوئ فرض مثال دا یو بیکګراوند شولو انسرټ یې وګورئ بیکګراوند به راشي که بېرته ډیلیټ کړئ ډیلیټ باندې کلیک وکړه ختم به شي پرنټ ټایټل ګوره کله که دې یوه حجره ته هغه ورکړم د یوه رو ته یو رنګ ورکړم مثلا ژیړ رنګ ورکړلو دې ته مې رنګ ورکړی ژیړ اوس دا بیا په بعضې هغه په صفحو باندې راځي بعضې صفحو نه راځي مثلا په دې صفحه کې وګورئ بیا نشته بله صفحه کې به کېدای شي کالم نه وي دا وګورئ یعنې په ځینو صفحو شته او په ځینو باندې نشته که تاسو وایئ د سر رو او د چپ طرف کالم د ټولو صفحو راشي نو راځم پیج دی ورته بیا ورته وایم چې پرنټ ټایټل په دې ځای کې ورته وایم چې مثلا رو ټو ریپیټ یعنې کومه رو دې په سر باندې راشي زه وایم چې دغه رو دې په سر باندې تکراري راشي او کوم کالم دې راشي دا کالم مثلا بیا یې اوکې کوم کله مې سوچ یې کړلو بس یو کړو ټولو باندې به تکراري وي د سر رو به وي او چپ طرف ته کالم به وي دې صفحه به نه کوي پیدایش په هغه باندې نه وي ټولو باندې به راځي که بېرته ختمول غواړئ پیج دی ورته راځم دلته فارمیټ ته دا هم ترنه ختم کوم دا هم ترنه ختم کوم بیا اوکې کومه بیا مطلب یوازې او یوازې په ځینو صفحو باندې
راځي صحیح ده څه مشکل په دې کې نه لري ها بل پیج سټاپ ته د دې نه لاړ شي دا وګورئ اول صفحه د مثلا پورټریټ غواړي یا لینډسکیپ غواړي چې اوس مو ولګي ځای کې اډجسټ ټو څومره ستاسو د سایز ورغټوي دومره به د لیکنه غټه چاپ کیږي او څومره یې کموي دومره به کوچنی چاپ کیږي مثلا تاسو دې ځای کې ورکړل 450 کې کا 400 کې 400 نه زیات نه اخلي درې سو درې دې سمار کړ اوس تاسو ګورئ دا یو څه په لیکنه او څه په تلاړه اتیا صفحه کولای شي بیرته پیج دا ورته راشي دا ورته کم کیا سل نارمل حالات ته او چې کې دا وګورئ دلته نارمل ته راشي کله ډیره کوچنی کې مثلا دا ورته سوپل شل او چې کې دا وګورئ به خدمت کوچنی ټول په وسه باندې راغله نه هدا په دلته د سلو نه څومره تاسو سایز ورغټوي دومره ولیکنه غټه چاپ کیږي څومره د سلو نه کم سایز ورکړي دومره ولیکنه کم چاپ کیږي فټ ټو بیا دا معنا مثلا دا تاسو نارمل ورکړل سل فټ ټو بیا څه معنا فټ ټو دا معنا لکه تاسو وایي چې په کې ډول څومره لیکنه دغه د پیو صفحه راشي او کومه ډول د پیو صفحه راشي بیا ما یو صفحه ته نه جوړه ولا ټول نو څه صفحه جوړه شي یو صفحه که تاسو وایي په کې ډول مثلا د دوه صفحه باندې راشي او په کومه ډول د دوه صفحه راشي او وایي یا پرخواد د څه صفحه راشي یو صفحه او چې کله وګورم بیا په ما یو ده او بدلتون دوه ورکم او دلتون دوه ورکم وګورم چې کله څه صفحه باندې راځي څلور باندې ځکه دوه په کې ډول سره او دوه په کومه ډول باندې شو ښه خبردار چې مطلب دلته نارمل او سل سایز ورکړي کوم دا ورکول دا یو قدم یو کس یو څه کې کنه په وسه باندې راشي سایز د کوم سایز به مخکې مو ول چې پور سایز یا مثلا 5 کوم سایز تاسو انتخابوي پرنٹ کوالټي د څه ډول کیفیت د څه ډول شپږ سو ضرب 300 ډي پی آی دا ډي پی آی سره د ډاټس پر انچ مخفف ده ډي پی آی د څه مخفف ده ډاټس پر انچ یعنی په یو انچ کې مطلب دی ډاټ یا د نقطو شمېر ته څه ویل کېږي ډاټس پر انچ ویل کېږي نو څومره چې دا کیفیت تاسو لوړ ورکوي دومره به دا لیکنه ښکلې یا روغه چاپ کېږي یعنی مطلب یې دا دی چې وګوره که چېرته فرض مثال زه دلته راشم پیج سټاپ ته او په دې ځای کې مثلا زه ورته وایم چې 600 ډي پی آی بعضې سپرېټر یې کېدای شي 1200 راشي 1300 راشي دې نه زیات راشي خو زموږ سپرېټر خاص انسټال نه ده نو بیا کولی شي دلته ورته انتخاب کړي مطلب څومره دی دا کیفیت یې څومره کم یا بیا دې زیات وي صحیح ده هر هدف دا د لومړي صفحې نمبر د څونه شروع شي په هډر وکټر کې نو سمو تاسو نمبر ورکولا البته سر نه شروع کیږي تاسو کوی د لومړي صفحې نمبر د لاسونو به د لاسونو شروع کیږي دا شل د سرویس دی هر څه صفحې د اول نه شروع کیږي بل څه د تر سره مرجان د مثلا د هر طرف نه څومره خالي لیکنه پاتې شي مخکې مې سو ویلا پر مثال لپ طرف ته څومره پاتې شي رائټ طرف ته څومره پاتې شي همدار کم باټم طرف ته وکړي دا ګوري هر طرف نه خالي صفحه پاتې شي یا خو به ته کولای شي د تراشي مرجان ته مرجان کې مثلا دا مو ته 0.05 مثلا یو بل د داون سره 0.5 کم دغه داون سره 0.5 کا هر طرف یې 0.5 نو چې کدا به خنار مسایل صحیح ده دغه مشکل نه لري هډر دې مثلا ورکړی وي ته کولای شي د تراشي دې ځای کې وګوره پیج دا تراشي دې ځای نه هډر ورکا ان زر تراشي دا هډر شول مثلا دلته مې هډر ورکړ دا صحیح ده او راځم یو تر ورکوم دې ځای نه چې ته بیا وکړې څومره هډر دې لاندې راشي او تر دې څومره بار وي دا هډر تر دا او هډر وګورل ته به لاندې راغلی دی نه نه به نشته دا خبره نه درسېدلې پیج سټاپ تر راځم هډر تر راځم مرجان ته وبخښئ په دې ځای کې وګورئ پټرم پیدا کړئ او بل چای در سره هډر د تاسو کولای دا هډر مثلا 0 کې ورته وکړئ نو کماله بار ورسېد کنه ورسېدل یا کولای شي دلته لاندې راولئ مثلا دې ځای نه کولای شي هډر مرجان ته راشي او هډر دې لاندې راشي 0.5 بیا لاندې راشي همدغه سپټر د څومره بار لاړ شي کولای شي دې ځای نه اندازه ورکړئ چې مثلا څومره دې بار لاړ شي دې ځای نه کولای شي اندازه ورکړئ دلته سپټر د څومره بار لاړ شي کې دا وګوره بار لاړ شي په نشو دی باندې دیم 0.5 سایز دا ودی بل څه د تاسو کولای شئ مثلا ورته انتخاب کړئ دا د کوم یو به کو ټاپ طرف سي دا یو کو دا کته به هډر ساين او سره ځایز صحیح ده بل د لاندې را سره وګورم هریزونټل او ورټیکل کته دا لیکنه د سپیس کمه وي مثلا یوازې ماب دي ځکه لیکنه وکړه بس معلومه خبره ده دا لیکنه په پنځه کې چاپ کیږي کته غواړئ د سنټر کې چاپ شي کولای شي پیج سټاپ تر راځي د انتخاب کې مثلا
هریزونټل او ورټیکل انډ کوکیا د عمود دوه طرفونو د چیرته راشي سنټر ته وکي کا دا ګوري دوه خواونه به سنټر ته راشي دې طرف نه دې طرف نه هر طرف نه سنټر ته راشي او کدا لري کوم دا ورته په ماغه ځای کې چاپ کیږي کوم ځای کې څه ذکر شوی وي هډر وکټل ما غوړ زم درته وځ دا نو ټو درته وایي یاد نه ده روان وي په غوړ باندې شت راشي مثلا پرنٹ ایریا ده تاسو غواړئ مثلا دا ساحه د چاپ کیږي یوازې یو ساحه وټاکئ دا زور ډیره لیکنه کومه دا ډیره لیکنه تاسو غواړئ یوازې دا ساحه د چاپ سي کولای شئ راشي پیج دا ورته په دې ځای کې راشي ورته پیج سټاپ ته شت پرنٹ کومه ساحه د چاپ سي دا ساحه اوکې کا کله دې کې کوڅه ور یوازې کومه ساحه چاپ کیږي دا ساحه چاپ کیږي پرنٹ کې وګورئ یوازې دا ساحه چاپ کیږي صحیح ده یا تاسو کولای شئ بیرته دې ځای ورته ختم کړئ دلته ورته ختمولای شئ یا دلته راشي ورته کلیر پرنٹ ایریا دې ځای نه ختمولای شئ دا مو سټاپ رو هډر رو فرض کړم ټاپ رو بل څه د ګریډ لاین د ایکسل کرشل وس نه چاپ کیږي چې دا ټک مارک ولګم او پریویو کوم ګور دا کرشل من چاپ کیږي نه او کینه غواړي هغه ټک مارک بیرته تللی دی دا ټک مارک لري چې اوکې ته ګور بیرته ختم شي کوم دا لیکنه ته کوم رنگ ورکړی مثلا بیک ګراوند یا لیکنه ته رنگ ورکړی وي تاسو غواړئ دا رنگ د چاپ سي او کله نه سي چاپ کچې دلته راشي ورته مثلا بلاک اینڈ وایټ یوازې تور او سپین اوکې کوي یوازې تور او سپین لیکنه چاپ کیږي اول سره لیکنه رنگ دیم چاپ سن ورته وایي مثلا بلاک اینڈ وایټ اوکې کا دا ګور به لیکنه رنگ هم چاپ سن که تاسو غواړئ ډراپ کوالټي دی ډراپ مطلب خیرات وایي کیږي یعنی کیفیت یې کم یا دا چې کوم دا وګورئ د کیفیت په کم مطلب او کوم بیک ګراوند رنگ سدا به سره چاپ کیږي دا کیفیت یې کمزوري ده بیا کولای دا ټماټ تللی کیس مطلب مکمل چاپ کیږي بل تاسو دلته راشي په شیټ ته ورته سره رو ان کالم هډینګ ای بي سی ته کالم هډینګ ورکی ځای یو دوه درې ته رو هډینګ کچېته مطلب دا ټماټ کوله غونډه وګور کالم هډینګ هم راشي ای بي سی او رو هډینګ هم راشي یو دوه درې کینه غواړي بس شیټ ته راځي امر ټماټ تللی کوي به ختم شي صحیح ده بلکې تاسو کوم کمنټ لګولې دي مثلا دې ځای کې زرا یو کمنټ لګوم دلته ان زر تر اعظم په نظر کې به او بخښې ریویو ته دا یو کمنټ شول لاسه دلته یو کمنټ لګوم دا کمنټ مثلا ما شو کړی مې داسه اوس تاسو دا کمنټ کوم ځای کې چاپ سي زور تاسو مثلا اوس دلته چنګ خاب نو مطلب نه دی چاپ کیږي ورته خاب کې سر د اند اپشن دا نه دی شیټ پای کې به چاپ کیږي دوی ما تلار څه دا وګورئ شیټ پای کې ټول کمنټ دلته راغلي وي ښکاري ته دا وګورئ دلته راغلي او چې تر اوسه مې پیس چاپ ته مثلا درس شیټ ته دلته تاسو په ماغه ځای کې د چاپ کیږي کوم ځای کې کمنټ لګولې وي چې کدا وګورئ په ماغه ځای کې چاپ کیږي کوم ځای کې کوم کمنټ لګولې وي نه دلته به چاپ کیږي صحیح ده او که هیڅ نه وایي چې چاپ کیږي نو کومه غلطي مو مثلا کړې وي دا کمنټ ختم کړئ مثلا دلته ما یو غلطي وکړه لیکم چې مساوي دا جمع دا غلطي ده او دا غلطي څه ډول چاپ سي اوس هم دغه ډایرکټ کې چاپ کیږي وګور ویډیو لیکلې ده ته وایي دا مثلا په دې شکل باندې چاپ کیږي بلانک خالی دی چې وګور هغه خانه باندې چاپ کیږي یا تاسو وایي په کوم بل شکل دی چاپ کیږي مثلا په دې شکل دی چاپ کیږي چې دا وګورئ یا مثلا ان ای په چش باندې چاپ کیږي تر راشي وګور ان ای او انتخاب کړئ چې دا وګورئ دې شکل او که خپل غلطي واړی به تر راشي تاسو ډیسپلی کې به خپل غلطي کې راشي دا صفحه نمبر کوم ډول باندې ورکړئ ګوره کچې دا لیکنه زیات نور وکما دا ما ته څه چې دوه ډول صفحې جوړې هم په پوکي ډول باندې او هم په ډول باندې مثلا هډر وکړ کې ما صفحه نمبر ورکړ پیج نمبر دا ګور دا ولا صفحه شولا لاګي څو مشوا بیا درېمه څلورمه پنځمه انش پیغامه ومه اتمه کله دلته ته پرس وي بیا نه هم کوم طرف نتللی وي بیا به دې طرف نه ستار نه ویني دا نه هم شولا یعنی لاندې طرف خلاصي بیا درازي ته وایي چې دې شکل نمبر نو کوم پیج دا ورته راځي دلته ورته انتخاب کړئ مثلا ډاون دین اور او اور دین ډاون دا به انتخاب کړئ اول به دې طرف څو نمبر ورکې بیا لاندې ورته دا ګور دا ولا شولا دا څو مشوا دویمه شوله او پسې بل به څومره وي دا د درېمه شوله او بیا به دلته دې ځای نه څلورمه شوله غواړئ چې نه یو ځل د لاندې خلاصېږي کالم شکل پیج دا ورته راځم او دلته ورته انتخابوم چې ډاون دین اور او د لاندې خلاصېږي بیا دې پس سر نو چې پرنټ ویو ګورئ وبخښئ دې ځای نه راشي ګورئ دا اوله شوه دا دویمه شوه همداسې درېیمه کله دا خلاص شوې بیا به دې ځای نه شروع شي څه مشکل په دې کې نشته ها دلته بیا ما خبرې دي پر مثال تاسو وایي وایي پراخوالی مثلا څو صفحو کې دراسي او د لوړوالي څو صفحو کې راشي یوه صفحه دا ګورئ څومره لیکنه سیموي ټوله په یوه صفحه کې راشي پرنټ کې وګورئ دا وګورئ
که بیرته غواړئ چې بېله بېله دې پیج ډول ته راشي دا ورته انتخاب کړئ اټومیټیک دا ورته انتخاب کړئ اټومیټیک سکیلینګ کې ما خبرې دي مثلا سل یې څو سایز ده نارمل یې سایز ده که تاسو غواړئ دا لیکنه د کوچني غټه چاپ شي دلته ورکړئ 400 دا وګورئ تقریبا لیکنه څو صفحو ته ورسېدله 306 ملي کولای شي بیرته راشي دې ځای کې دا سایز ورته کم کړئ سایز یې څومره ورکوو سل سایز یې دا نارمل ده صحیح ده شیفټ لیفټ ټو رایټ وګوره دا کار کوي مثلا تاسو کله غواړئ پښتو ازيري اچا مو جوړه کړې مثلا دا لیکنه مو وکړه اوس دا 1 2 3 دا چپ طرف ته دي او ای بي سي چپ طرف نه شروع کړه دا انتخاب بیا به کوم طرف نه سي خي طرف کبه دې باندې کلیک وکم بیرته به کوم طرف نه سي چپ طرف ته نه خي طرف ته غواړئ یا چپ طرف ته غواړئ دسه مشکل خانه سکه ګریډ لاین چې دا کرش وته وي چې مثلا کرش تاسو ورکوي کولای شي دې نه وګورئ دا کرش ختم کړئ کمر ټول کرش ختم شي یا بیرته غواړئ مطلب ټیک مارک ورکوي پرنٹ کې وګورئ وس ناراضي کوم ټیک کړئ ګریډ لاین پرنٹ راځي پیج دا ورته راځي دا ټیک مارک ته وګورئ دا ګریډ لاین پرنٹ کې راځي دا وګورئ اندر ته راځي او چې ته پیج دا ورته راځي دا ټیک مارک ته لري کې یا مطلب پیج دا ورته نه راځي دا وګورئ پرنٹ کې بیا نه راځي وګورئ هډینګ چې دا یو 2 3 او ای بي سي مثلا دا نه غواړي ټیک مارک لري که ختم شول بل ټیک مارک ولا ګورئ بس که پرنٹ کې غواړي نو ټیک مارک ته ولا غوا دا تراشه په هغه ته پرنٹ کې دا وګورئ پرنٹ کې ای بي سي راځي او 2 3 راځي او کنه کې غواړي ټیک مارک ته لري کې دا وګورئ دا به شون دي څه خونه سکه دا موږ تصویر سره وایو په غیر کارډین کې به وګورئ یاد مو سوال مثلا تصویر موږ رسم کړی و دا څنګه دا تصویر اوس پر مثال کوم طرف ته غواړي انتقال کوي نه الاینو کنه و یا دې نه کولای د تم راشي دا هغه وخت کار کې کله چې دوه تصویرونه وي نو دې تصویر کوم طرف ته تللی کولای شي د طرف او انتخاب کې سي د چپ طرف ته لاړ شي مثلا سنټر ته راشي دغه لرنګ کې وګورئ ټول ورته بس دا ها پیج لاوت ختم شو بس هم دا ملا بس باته وای تقریبا جوړه د درس په اړه سوي